د خپونه خو بزمکه تختیدل خبره تاسو اوریدلی خو پرشتیا باندې د انسان سره وشي د کہانی شروعات کیږي د یو ریمی نومي سړی نه چې هغه خپل خزي لوسیل او دوه بچو سره په آرام ژوندۍ تیری او یو ورځ ریمی خپل بچو سره ناست وي چې د کې اچانک هغه په سوپه کې ښکته لاړ شي چې سره هغه ډایرک ودرېږي او ډیر زیات حیران شي چې دا ما سره څه وشو خو دا غنه پس هم د سره داسې وشي کله په سوپه کې د ښکته زی او چې کله ود شي داسې لګي چې بیډ دی تیری خو هغه ډیر زیات حیران وي چې دا اخر ما سره کیږي څه خو بیا هغه دا وایي کې دي چې دا زما وهم وي یو ورځ رمی خپل بچو سره په سټوډیو کې وی چې د هغه بهر روزي نو د وبو نلکا کولو پریدي او لږ وخت پس په سټوډیو کې وب جمع شي او هغه د دې وړې غلطۍ د وجې دغه کیریئر تباه شو او هغه د یو څو پینټینګ بچکول کوشش کوي خو دغه دوران کې د ازمکه د ځان طرف ته راکاږي او د ځل د ځان بش نکی او هغه یو بل دنیا ته ورسې چې هغه یو سمندر کې وی او په هغه دنیا کې یو نه دوه نه بلکې درې نورونه وی چې دغه دوران کې د پسې ځنګلیان خلک را منډه کی خو دوی واپس ځمکه خپل ځان طرف ته راکاږي او واپس خپل دنیا ته راشي او هغه دا سوچ کوي چې دا خو یو وهم نشي کېدی او هغه دا خبر خپل خزي لوسیل ته وکي هغه د په خبرو باندې یقین نه کوي چې دا دې سګړې وړې وي خو دلته ورته لوسیل وي چې زما یو ډاکټر خوخت او زاغه سره واده کول غواړم نو ریوی چې دا خبره ووري نو هغه نورم پریشان شي ولې چې په هغه باندې مصیبتونه په یو ځای راغلل او دینه پس لوسیل هغه ډاکټر ریمی سره ملاوېدو د پاره راولي خو ریمی ورته سو نه وي هغه ورته وی چې خپل مرزي دي دا او سوروز پس د دې کور نه لاړ شم او هغه خپل خاندان نه راشي او هغه ته د خپل حالاتو باره کې وي نو هغه ورپسې خان دي چې دا ته سوي او دینه پس هغه په خفګان باندې کچن تراشو ځان له کافي جوړي چې د دوران کې پښو ټوپ کوي نو هغه په هوا کې ودرېږي او رمې چې دغه پښو ته وګوري نو هغه سوي چې دا کوم مصیبت راغو او هغه چې خو دې خو وګوري نو ټایم هم ولاړ وي او ورسه په خپل ځای ولاړ وي او لږ وخت پس هغه بیا په ځمکه کې ښکته لاړ شي او چې سترګې وغړېږي نو هغه د ځنګل په منځ کې وي او لږ مخکې لاړ شي نو هغه وګوري چې ځنګلیان زناور شکار کړي وي او هغه کټ کوي چې دې کې رمې د ځنګلیانو د ورشو مدد ته غواړي خو دې د مرخلې ته په خپل ورغلو دغه ځنګلیان رمې پسې ورمنډه کی او رمې انت منډه کی او ډېر تیزه سره روان وي چې هغه یو کلی ته ورورسي او یو ګوفې ته ورورسي چې دې کې اچانک واپس دې تیزه سره خپل کور طرف ته راپریوزي چې دا आवाज ووري نو د خاندان د کچن طرف ته راشي او چې دا هر څو ګور نو ډېر زیات حیران شي چې دې کې رمې مانه چکر راشي او هغه بهوش شي دنه پس دغه سترګې په هسپتال کې کولو شي او هغه ډاکټر ته ټوله قصو کې خو ډاکټر هم د په خبرو باندې یقین نه کو او هغه نه پس دغه سټوډیو ته بانک والا راشي ولې چې رمې لون اگست واغې د پر د بانک والا ورپسې راغلو خو دې کې اچانک د خلکو خبره بند کړي او په یو ځای باندې ولاړ وي او دې کې اچانک رمې واپس د ځمکې طرف ته راخکل شروع شي هغه خپل ځان د بچکلو ډیر کوشش کوي خو په دریم د لغه بل دنیا ته لاړ شي او په یوونه باندې یو ټوکرې وي او هغه غینه روزي چې دې کټول ځنګلیان د طرف ته خوشاله سره ګوري او دا څه لګي چې دوی د انتظار کو او دنه پس دا ځنګلیان ورته وی چې والوزه نو رمې په جوش کې راشي هغه د الوتو کوشش کوي چې هغه پړ مخ را پروزي دنه پس دا ځنګلیان رمې له یو جادویي میوه ورکی چې دې سره دوی د دې په خبرو باندې پویدل شروع شي او هغه دې په یو کورسې کې نه بیا د دې قبيله سردار دی پوي کې ورته وای چې ته زموږ دنیا ته راغلی څنګه په اصل کې دا ټول قبيله والا یو زوټان نومي سړی خور نه ډیر زیات پریشان وو او هغه به روزانه یو کس اوچته ځان سره به بوتلو هغه به خوړو او په اصل کې د دې په زړو کتابونو کې دا لیکلیو چې د بل دنیا نه به یو کس راځي او هغه به د زوټان نومي سړی خور مړ کوي د دې د وجه دوی په جادو باندې د رېمي دراوستو کوشش کو او چې دا کومه عجیبه حادثه رېمي سره کېدی دا ردی د دې جادو د وجه کېدو خو رېمي وته صاف من نو کې هغه ورته وی چې زه تاسو راکوالی نشم کولی د دې د وجه دوی په زبردستۍ باندې رېمي د یو شت ځین الټه زوړن کی نو رېمي مجبورن د دې خبره ومني او هغه په یو غفه کې کینی او ناس یو دا سوچ کوي چې زه په دغه سړی خور څنګه مړ کوم په دې کې دی وږي شي او هغه چې څنګه غندوانه راولي نو هغه واپس خپل دنیا ته راورسي خو هغه دا کہانی چاته مونوي ځکه چې هغه ته پته چې په ما څوک یقین نه کوي دنه پس هغه یو لایبرری ته لاړ شي او هغه نه پس هغه چې خپل کور ته راشي نو په زور زور پروتین خوري ورې چې هغه وي کوزه دی بل دنیا ته لاړم نو ما کې طاقت وي او زه دغه زوټان نومي سړی خور مقابله وکم او دنه پس هغه دی بل دنیا ته راشي او یو نوې جوړ سره هغه راشي چې د کې د قبيله والا دل یو تور ورکی او د زوټان نومي سړی خور نه د بچکولو ترکیب تاسو سی وکي نو دلته وترې می وای چې مونږ به یو بل نوې کلی ته زو نو دی قبيله والا وی ګمنګ د خپل کلی سرحد پار کو نو په مونږ باندې د بر نه بجلی راو غورځيږي خورې می د ټولو نه مخ کې هغه سرحد پار کی او پاغه باندې سمو نشي چې دینه پس د پس ټول راشي او اوس د ټولو ته دا یقین شو چې رې می زمونږ هیرو دی او اوس دوی مخ کې روان یو څو غنټو سفر نه پس دوی مخ ته د زوټان کسان راشي خورې می ډیره پیر د دوی مقابله وکي او په خطا باندې یو سړی ورل مړ کی چې دې کې دا ټول کلی والا رې می ته وای چې زوټان زمونږ په کلی باندې حمله وکړه او لږ وخت پس هغه خپل دنیا ته واپس راشي او اوس هغه جنگي او د تاریخ کتابونه پڑھاول شروع کړل چې دې کې داغه د جنگ د ټیکنیک باره کې پته ولګي او هغه دا وای چې د یو جنگ د لپاره په قوم کې جذبه ضروری ده او دنه پس هغه دی بل دنیا ته راشي او یو زبردست سپیچ
ورکی چې د سره په دې ټوله کې جذبه راشي او لږ وخت پس هغه خپل دنیا ته واپس راشي او خپل زوی له راشي او هغه سره کینی او دنه پس چې ریمی هغه قبیلې ته راشي نو جنگ خو د مخکې نه شروع وي او د زوټین کسان په دوی باندې زورور وي د خپل کسانو بچکولو د پاره ریمی واپس دوی خپل قبیلې ته راوغواړي دنه بس ریمی د خپل دشمن کسانو پس راشي او هغه چړل شروع کی او سپکه وخی چې سره د زوټین دا کسان غوسه شي او د پس رامنډ کی چاغي یو خالی میدان ته راولي او دنه پس ریمی خپل کسانو لچغه ورکی چاغي دوی غیر چاپیره گیر کی او په دوی باندې حمله کوله د پاره تیار شي چې د کریمی په یوونه کې پټ شي او دغه ځنګلیان د زوټین په کسانو باندې حمله شروع کی چې د هغه د دې ډیر کسان بړم کی او سو تختی دا غزینا او د جنگ نه پس ریمی په دې کلی باندې کار شروع کی او هغه د ماډرن سوچ د وجه په دې کلی کې ډېر نوې شیزونه جوړ کی او دا کلی د ترقې طرف ته روان کی چې د سره د دې قبيله خلکو ریمی خپل بادشاه ګڼل شروع کړل او په دې کې شپږ میاشتې تیری شي اوس د ریمی برتوم لګ بدل شي ول چې هغه یو بادشاه او دنه پس هغه خپل دنیا ته راشي او هغه مخکې دغه ډاکټر نه یریدو خو اوس نه یریږي او یو ورځ د دې پمنس کې جګړه شي او ریمی دا ډاکټر ووخي او ریمی ډېر سکون ملو شي او د وخت سره سره د ریمی برتاو نورم بدل شي هغه خپل خلک د غلامانو په شان ګڼل شروع کړل او پاغي باندې ډېر ظلم زیاتې کو سو وخت پورې خو به خلکو د ریمی اورډر منلو خو اخر کار دوی د ریمی خلاف خبرې کول شروع کی او غي ورته دامو وي چې په موږ باندې ته کار زیات کې او تنخواه را لکم راکې او غي ورته دامو چې موږ د الیشان محلونو ضرورت نشته دا له پکاره چې زموږ ژوندۍ صحیح کی چې د سره د حالات د ریمی د لاسو نه وځي او دنه پس هغه خپل دنیا ته واپس راشي او هغه یو سبق مزدکو چې دنه پس هغه خپل مرګري لراشي او هغه خپل مرګري ته وایي چې موږ له پکاره چې دا سټوډیو واپس شروع کو او هغه په ژوندۍ کې یو ډلفین د میخزم راشي چې زر د دې دوانو یو بل خوخم شي خو دنه پس ریمی هغه قبیلې ته واپس راشي ولې چې د تر اوسه پورې زوټین نو مړ کړي او ریمی غوستلم نه چې زه داسې وکم خدا قبیلې والا په زور باندې د زوټین ګوفې ته ورولي او داسې لګي چې د ریمی خیر نشته خو دې کې ریمی یو غشي اوچت کی او سیده د زوټین طرف ته ورختا کی چې دې کې هغه په سینه باندې په دې غشي ولګي او دا کلی والا چې زوټین وبیني چې زوټین مړ شو نو دا غي اوس د اخیری رسم تیاری شروع کی او اخیری رسم دا چې دوی به ریمی مړ کوي او خوري به چې ریمی تر دې باره کې پته لګي نو هغه ځنګل طرف ته منډه کی او کم بوډا چې د جادو په مدد باندې راوستو هغه جادویي لرګي ورته ورختا کی او دا لرګي اوس وزیدو نو ریمی خپل دنیا ته واپس کلم لاړ نشي چې څنګه دوی ریمی گیر کو نو دې کې د کلی اوسو خلکو هغه لرګي د اور نه وغورځو او وبو طرف ته ورختا کو چې دې کې د ریمی سترګې څنګه وغړي نو په یو هسپتال کې وي او هسپتال د ډلفین او لوسیل هم راغلي وي او دې نه پس لوسیل د ریمی نه معافي وغواړي او دا ورته چې زه دوباره داسې حرکت کلم نکوم او بل خو په بل دنیا کې د هغه قبيله خلکو د ریمی پتله جوړه کی او هغه د یو هیرو په تور باندې بیادي او دې نه پس ریمی د خپل خاندان سره د انجوای د پاره بیچ ته لاړ شي او دې سره دا کہانی ختم شي کو تاسو دا کہانی خو غشوي نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ